السلام علیکم ټولو خوږو لیدونکو ته په دې هیله چې روغ جوړ به وئ د صحت او عافیت جامو کې به پټوئ نغښتی به وئ. ملګرو نن ته ښیمه چې موږ څنګه کولی شو چې خپل پروفایل کوم نمبر ده هغه پټ کړو. کوم نمبر باندې مو چې آی ډي ویریفای کړې نو هغه پروفایل کې ښکاري. نو موږ څنګه کولی شو چې هغه نمبر پټ کړو څوک یې راڅخه ونه ګوري. نو دې ویډیو درسره وګورئ، ویډیو سره لایک کړئ، چینل مو نه وي سبسکرایب کړی چینل سره سبسکرایب کړئ. ویډیو نور ملګرو سره لازمي شریک کړئ تر څو ستاسو ملګري مو کولی شي چې داسې هنرونو او مهارتونو څخه آګاه شي. نو دا چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ، نور ملګرو ته لازمي شیر کړئ. راځم په ویډیو شروع کړو. ملګرو تاسو به راسئ فیسبوک به خلاص کړئ، که هغه ډول فیسبوک کې خلاص مو کړل رابسئ خپل پروفایل ته. پروفایل باندې ورته کلیک واخلئ تر څو ستاسو پروفایل راخلاص شي. بیا به راسئ ایډیټ پروفایل باندې ورته کلیک واخلئ. کله مو ایډیټ پروفایل باندې ورته کلیک واخیست دلته به ایډیټ اباوټ انفو باندې ورته کلیک واخلئ. رابسئ هغه نمبر چې تاسو آی ډي ویریفای کړی دغلته به ښکاري. دغه قلم نشان باندې به کلیک واخلئ، په دوم کلیک واخلئ. شیرینګ ویت اونلی می باندې ورته کلیک واخلئ. ملګرو دلته څلور اپشنه درکوي، تاسو کوم هر ډول غواړئ یا ته اړولی سئ، پبلیک ته اړولی سئ. تاسو به راسئ اونلی می به یې کیسئ تر څو تاسو یې خالي وګورئ، تاسو ملګري ونه ګوري، ستاسو ملګري ونه ګوري. نو دغه باندې به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې اونلی می باندې کلیک واخلئ بیا به ډن باندې کلیک واخلئ تر څو ستاسو خالي تاسو دا نمبر وګورئ، نور ستاسو نمبر څوک ونه ګوري. نو دا به ډن سي، دا نمبر ستاسو محفوظ سو، دا نمبر څوک نشي کتلی. دغه ویډیو سوه هیله یم مهارت او هنر مو ترې زده کړی اوسي او چینل مو نه وي سبسکرایب کړی چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ، ځکه چې دې چینل کې هره ورځ داسې ټکنالوژیکي اړوند ویډیوګانې اپلوډ کیږي او تاسو به د هنرو او مهارتو څخه مستفید کیږي. دغه ویډیو د هیله مند یم چې نور ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې شوې، الله مو مل شه.